الرحمن الرحیم. زما ګرانو قدرمندو لیدونکو کتونکو السلام علیکم. نن د اګست میاشتې یو کم دېرشمه نیټه او کال 2021 دی او د اتوار ورځ ده او دا وخت د مازدیګر د مانځه نه پس مونږ په لاهور کې د یو داسې لال د یو داسې ستوري سره د یو داسې هستیا سره موجود یو چا چې پخوا هم ډېر زیات خدمت کړی دی خو هغه یو بېل انداز و. بیا داسې یو وخت په انسان خامخا راځي چې دی په دې خپلو کړو باندې چې کله ورته ښه ښکاره نه شي نو په هغې باندې ستومانه کېږي پیمانه کېږي او بیا مسلمان دپاره ضروري ده چې دی د الله لارې ته راشي. دا د الله فضل دی چې په کومو خلکو وشي چې هغه د دنیا د واهیاتو نه د دنیا د لالچ د غرض د دې هر څیز نه د هغه زړه موړ شي او بیا دې راځي د الله سره مینه پیدا شي او بیا باقي زندگی د الله او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په لاره باندې تیره کړي. نو ما سره بشیر جعفري صاحب موجود دی. زه دی پسې راغلی ما سپیشل د پېښور نه او د هغې وجې تاسو ته معلومې دي چې بشیر جعفري صاحب چې دی نو اوس ول الله پاک ډېر لوی الله دې قبول کړي. دی چې کوم خدمت د دین کوي نو الله والا په هغې کې ورځ ورکړي دی او الله په ژبه کې اثر اچولی دی او ډېر خلک د دین لارې ته دی راړولی دي. جعفري صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جعفري صاحب زه حیران یم چې تاسو سره د خبرو ابتدا څنګه وکړم خو بهرحال شروع به د دې نه وکړو چې دا کتونکي به وایي چې دا جعفري صاحب څوک دی او دا جعفري ولې دی دی د کوم ځای دی؟ زما اصل نوم خو بشیر احمد دی. بشیر احمد خو بس جعفري مې هسې لکۍ لګولی دا دی نوم. ښه تاسو ما ته ویلي ما کتاب کې لیکلي دي چې تاسو ولې ایله به بیا راځو. جعفري صاحب بشیر جعفري صاحب کله د رامداس بازار یم د پېښور سروانانو مالې یم. رامداس بازار سربانان مالا پېښور پیدا شوي هلته یې. زه 1940 کې 20 اکتوبر 1940 کې پیدا شوی وم. جعفري صاحب دا به منې د نظره به شي بیا اوس زما عمر 81 سال دی. یو اتیا او چې 2 کاله ورسره کې مونږ مسلمانان یو قمري صاحب سره نو بیا 3 اتیا څلور اتیا شو. نو بس 1970 کې زموږ د پاکستان یو مشهور شاعر و قتل شفاعي هغوی راغلي و پېښور ته. نه ورکه جعفري صاحب دې له بیا راځو. ستاسو د والد صاحب څه نامه وه؟ زما د والد صاحب نوم دی حاجي میر اقبال. حاجي میر اقبال. والد صاحب مو څه کوو؟ هغه ټیکهدار و د پولیس د فوج وردیانو ټیکې به یې اخیستې او پېښور پولیس لاین کې د هغه ډېر لوی دردي خانه وه او هغه به د پولیس وردیانو د فوجیانو وردیانو ټیکې به اخیستې. رامداس بازار کې پېښور کې چې کوم خلک اوسېدلي یا اوسېږي دا چېرته د کلو نه راغلي دي نو تاسو ته دا پته شته چې ستاسو بنیادي علاقه کومه یوه ده؟ بنیادي علاقه خو زمونږ نیکه چې و که نه د جلال آباد نه راغلی او پېښور ته آسن ګړی ته. آسن ګړی ته آسن ګړی مطلب چې په خټه خمبیر پښتانه یې که نه؟ پښتانه یو پلار مې کټر پښتون دی او مور مې خاری ده. د ښار خلک هم پښتانه دي نو دا کیڼې بیڼې په دې ښار کې دا مور مې بالا مړی کې اوسېده او نیکه مې راغلی او د جلال آباد نه آسن ګړی نه بیا پېښور ته راغه رامداس بازار ته راغه بیا بس زم بیا رامداس بازار کې پیدا شوی یم. څو وروڼه یې تاسو؟ مونږ 3 وروڼه یو 2 خو انتقال شوي دي مشرانو. نه یو رانه 2 کاله کشر و یو رانه 4 کاله کشر و. 3 خویندې مې هغه هم انتقال شوي دي. 2 وروڼه و هغه هم بس زه یوازې پاتې شوی یم. په ټول خاندان کې زما چې کوم هم عمر خلک و که نه هغوی کې زه بس ایکي یوازې پاتې شوی یم. ټول خاندان ټول تلي دي. جعفري صاحب واده خو مو کړی و که نه؟ واده ما پخوا کړی او خو واده بدقسمتۍ په وجه ډېر شارټ کټ و. اکسیډنټ کې وفات شوه نو بس زه بیا ډېر خفه وم ډېر پاگلانو په شان به ګرځېدم نو بس اچانک انډسټرۍ طرف ته بس زه راغم د
هلکه تاسو کور ولا اکسیډنټ کې وفات شوي وو او واده مو کوم ځای کې کړی وو؟ واده پېښور کې کړی وو. خپلوانو کې؟ نه خپل نه وو. ها سبق مو ووایي که نه؟ سبق ما بی اے آنرس کړی دی. او ماشاءالله په هغه زمانه کې. او بیا زه وابډا کې ډراپسمین وم ډرانګ برانچ کې که نه ډرانګ برانچ کې ډراپسمین وم. نو دی 1970 کې دا قتیل شفاعي راغی نو زه فلم انډسټرۍ ته لاهور ته راغلم. هغه ورځو کې دا پښتو فلمونو سټارټ و او ډېر اروج و که نه. بدر منیر صاحب سره زما دوستي وشوه ګپ شپ وشو نو اوربل فلم نه زه شروع شوم. بیا تاسو وړومبی فلم اوربل و؟ پیغله فلم وړومبی خو هغه فیل و. اصل فلم زما صحیح فلم چې اوربل نه شروع شوی وم. اوربل کې خو ستاسو کردارم کامیډي وکړ؟ کامیډي خو ویلن کامیډي و. یاسمین خان سره ظلمونه کوم د کور نه وباسم او کرایه ترې غواړم او بیا بدر منیر جیل نه راشي بیا ما ووجني که نه. 4 میاشتې وشوې نور نشم کتی لږ نه ډېر به درته وګورم خو دا ویلن کامیډي به ما دا راته وایي جعفري صاحب چې دا ویلن دا کامیډي تاسو خوښه کړې وه که چا ډایرکټر درته وایي چې تاسو کامیډي کوئ؟ دا لیاقت میجر زما دوست و. مونږ پخوا په پېښور کې کالجونو کې سکولونو کې سټیج مې سټیج کول نو مونږ دواړو به کامیډي کوله. او که چا باجه کې چپ شه مړه د شهنشاه جهانګیر نوسیه که مشر خان در باندې راغی که نه نو ټوله هوا به درنه وباسي. نو هغه هیرو کامیډي شو. بدر منیر ملګری شو. زه د نعمت سرحدي ویلن سره ویلن کامیډي شوم. احسان فلم کې چې تاسو هغه کوم ویلن سره کامیډي کړې ده که نه خلک به درته داسې غوسه وو. زما نور فلمونو کې هم د ښځو به راته ډېرې خیرې کولې. یو کې چشماټو ماما کوم یو فلم و؟ ډېر فلمونه دي نو خلکو به وایي چې ما چې فلم وکړو زه هم ډېر غوسه وم. یو شی دی ما دا نوټ کړ جعفري صاحب چې په فلم کې ویلن وي نو دی به په عام ژوند کې ډېر ښایسته ژوند دی. صحیح خبره دا ډېر ما وکړه تاسو نعمت صاحب ته وګورئ او تاسو ما د ابل او شیرخان سره ملاقات وکړو یا د عمر دراز یا چې دی دا کم خلک چې ویلن دي دا په عام ژوند کې ډېر ښه وي که نه. ښه ډومبی فلم ستاسو اوربل لکه باقاعده نو بس بیا در باندې کامیډین چاپ ولګېدو. بیا د ویلن کامیډي چاپ ولګېدو چې فلم کې پهله فلم کې ته کامیاب شي او کم چاپ در باندې ولګي که نه آخري پورې بس هماغه چاپ څنګه چې نعمت صاحب باندې د ویلن ولګېدو بدر صاحب باندې هیرو. ها اوربل کې ستاسو کومه مکالمه خو درته نه ده یاده چې اوربل کې به ستاسو څنګه مکالمه وه؟ بس داسې دی چې زه داسې ګډ وډ راځم او ور ټکوم نو هغه یاسمین خان دی خدای وبخي امین هغه وایي چې څوک یې زه یم شینو کاکا کرایه غواړم کرایه 4 میاشتې وشوې نور نشم کتی. نو یاسمین خان راته وایي چې نو کاکا لږ راته وګوره. نو زه یم لږ نه ډېر به درته وګورم خو ته هم لږ راته پخو سترګو ګوره. نو بس دا رام توپونه م کول. څو فلمونو کې مو کار کړی دی؟ یاره 50 فلمونه به وي. ها دې کې زیاتره هم کامیډي و که نه؟ کامیډي ویلن نعمت زیاتر نعمت سرحدي سره دا یو کار وکړه نه چې تاسو به ویلن سره کامیډین وئ او لیاقت میجر دی الله پاک وبخي هغه به هیرو سره کامیډي تاسو به ډېر زیات ډزولی والی به زمونږ دواړو کې به نوک جونک ډېر زیات و که نه زمونږ دشمني به وه دشمني به وه هلته به د ویلن د هیرو دلته به ستاسو د لیاقت ما به خلک لمسول دواړه مې به جنګول که نه. احسان کې تاسو ډېر وه توبه توبه توبه. یو فلم و جرم و سزا کې هغه کې ما د سپي لکۍ نیغ هغه سپي لکۍ خو نیغه نه شوه خو خدای پاک زه نیغ تاسو خدای پاک نیغ کړم. الله فضل څنګه د سپي لکۍ څنګه تاسو نشه مچه کې ورکوله که څنګه؟ داسې چلو چې زه سپي سره لګیا وم نچه را سره وه نو دی کې آصف خان راشي ما ته وایي څه کې؟ زه یم ګورې نه د سپي لکۍ نیغ وم. نو وایي بېوقوفه د سپي لکۍ م چېرته نیغه شوې ده. ما زه ورته وایم چې که نیغه شوې ده که نه ده نیغه شوې خو زه به یې نیغوم. زه به کوشش کوم. نو هغه وایي که تا سپي لکۍ نیغه که که نه نو په دې کلي کې کومه جینۍ دې خوښه وي که نه واده به ورسره ستا وکړمه.
خو ما هم قسم خوړلی دی چې د سپي لکۍ به ضرور نیغوم جي. نو زما بیا یو شرط دی. څه شرط دی جي؟ هغه دا دی چې کله تا د سپي لکۍ نیغه کړه که نه ښه جي. نو 2000 روپۍ انعام. بس وروره نچه ده او سپي لکی ده او سپی مخکې دی او زه ورپسې یم او ټول فلم کې بس منډې وام خو دا هغه نیغه نه شوه. لکی نیغه نه شوه. چې چېرته داسې د ډېرو لکه مشهورو فلمونه درته یاد دي چې نومونه یو څه واخله چې تاسو پکې ښه رول کړی؟ پیغلا، اوربل، خانه بدوش، ارمان، دیکان، دیدن، نام نکریز، جرم و سزا، اجرتی قاتل، انگار، اقرار او ډېر داسې شپونکی بس ډېر فلمونه دي. بس اوس داسې اړه کې خو به مو دا ویلي چې یاره زه به هیرو به جوړېږم. نه هیرو خیال زما نه ولې چې زما کامیډي طرف ته شروع نه حساب کتاب او زما مطلب د قدم دومره لوی نه دا لیاقت میجر د هیرو په هغه کې راغلی خو ممتاز علي خان ډایرکټر ورته ویلي چې ته ستا قد ورکوټی دی ته هیرو نشې راتلی کامیډي شروع کړه. نو داسې د میخې عمره مسره شین دا به چا سنبالو. نو بس هغه بیا اوربل کې ورته کامیډي میلاو شو بس هلته هغه ستا د لیاقت میجر صاحب ډېره ښه دوستي وه که نه؟ ډېره تقریبا 1967 نه والا 2020 پورې دا ډېره اوږده دوستي وه او اکثر به مونږ بس سټیجونه به هم کول بار ملکونو ته به هم تلو. تاسو بار ملکونو ته هم تلي؟ کومو ملکونو ته تلي؟ دا بدر منیر به و، مسرت شاهین به و، یاسمین خان به و، ګلریز تبسم، خیال محمد، دا سنیتا خان، بابرا راج ډېر به مونږ تلو. کله متحده عرب امارات ته به کله تلو، کله کراچۍ ته، کله کوټې ته، کله لندن ته، کله افغانستان ته. ډېر یعنې داسې به مونږ سټیجونه به کول که نه. نو زه چې په سټیج باندې به ورغلم انټر به شوم نو عوام نه به یو اواز راغو چشماټو ما به چشمې داسې کې غلی شه ټټو نو هغوی به خاندلې به ارامیانو به د کست اواز وکړو چشماټو ما به ورته ویلې غلی شه ټټو نو خلکو به خاندل مونږ به هم خوشحالېدو خلک پښتانه خو تاسو ته پته ده په جر مست دي ډېر عجیبه قوم دی ډېر د دنیا منفرد واحد قوم دی که نه چې خپل روایات لري مېلمستیا دا ستاسو ګوره دا زمونږ په لاهور کې دومره دروند هرکلی اعلان کې پنجاب کې اوسېږئ خو د پښتو رنګ خو سړي نه وځي که نه ژبه مه هېره کړي خو د پښتو رنګ خامخا وي چې کوم ایواډونه مو اخیستي دي په دې فلمونو میلمونو کې؟ یو دوه درې هم اخیستي دي میجر هم اخیستی مونږ هم اخیستي دي او دا نعمت سرحدي خو د وروستو روزو کې صدارتي ایوارډ هم اخیستی دی. نو تاسو ته د اعزازیې میلاویږي د فلمونو د اداکارانو د هنرمندانو ته زمونږ صوبه کې پښتونخوا کې د کلچر د محکمې د طرفه ستاسو نوم پکې راغلی دی چې ته؟ ما تعجب ګل ویلي وو خو ما ویلې زه به تپوس کوم چې دا پیسې فلم کریډټ باندې ورکوي فلمي کمای خو آرام ده نو ما ویلې زه به مفتي صاحب نه تپوس کوم که هغه اجازت راکړو نو فنډ به واخلم که اجازت یې را نه کړو زه دا فلمي حرام کمای نه اخلم. نو زه جامع اشرفیه ته لاړم لاهور لوی مفتی و هغه ته مې ټوله کیسه وکړه چې زه مخکې فلمونو کې وم دا اوس الله تعالی رحم وکړو تبلیغ کې یم او دا هغه وایي دا پیسې ما اخله فلمي نو دا خو د حکومت پیسې دي او هر څه چې دي خو کریډټ خو د فلم باندې دی کریډټ ته به ګورو زړه دې نه مني حدیث مبارک دی یو کار دی زړه نه مني د شکي کار پرېږده او په سمه لاره ده که نه. الله تعالی د فلم لاین نه ښه ژوند ما ته راکړی دی تقریبا 23 کاله 23 کاله وشو غیبي مدد خدای پاک را رسوي. څنګه دا فلم نه یو دم دی د الله لارې داسې چلو چې مور مې خفه وه مور مې نیکه ښځه وه هغه به خفه وه او کله به چې ما پېښور ته لاړم مور ته به مې ویلې چې مورې ما دپاره دعا وکړه نو هغه به خاموشه وه دعا به یې راته نه کوله. یو ورځ زه لږ غوندې پرابلم کې وم نو ما مور ته ویلې مورې نن ما ته لازمي دعا وکړه زه لږ ډېر غمجنه یم دا دي هغه هم بیا هم ونه کړله په ما باندې ډېر اثر وشو. ما مور ته ویلې چې مورې چې هر کله زه تا ته وایم ما دپاره دعا وکړه نو ته دعا نه کوې دا ولې ما نه خفه یې نو مور راته وویل بچې ته کم ښه کارونه کوې
موږ خو سیدان خلک یو، مزګزاره خلک یو، دا ډرامې او دا فلمونه او دا سټیجونو باندې ګډېدل او دا خو زما خوښه نه ده، دا خو موږ سیدان خلک یو، دا زه درنه خفه یم، دا مه کوه. یاره هغه خبره نه وه، د اټم بم په ما ولګېدو، زه وجړېدم. سوچ مې کولو مخامخ مې مور ناسته وه، ورغم غاړه غټه شوم، هلې مورې ښه بیا نن یو کار وکړه، نن به ته دعا کې د زړه د خلاصه به دعا کې چې زما په باره کې ستا زړه کې چې څه ارمان دی، څه حسرت دی، هغه دعا خو نن راته وکړه چې هغه الله پوره کړي. نو بس وروره هغه لاسونه اوچت کړل، زه خدای پاک د جومات لاره درته وښایا او هدایت درته نصیب کا. د آمین وخت وروره بس هغه خبره زما په زړه ولګېده. زه لاهور ته راغلم، 2 ورځو پس زما اکسیډنټ وشو. اکسیډنټ کې زما د ژوند هېڅ تمه نه وه. 2 ورځې زه بېهوشه وم او 2 ورځو کې زه ما خوبونه ولیدل، د دوزخ نظارې مې ولیدلې او دا نو ډېر سخت پریشانه شوم، ویرېدم. چې 2 ورځو پس هوش کې راغلم نو ټولو نه اول مې الله تعالی ته درخواست وکړو چې یا الله ما ته قرض ژوند راکا، دومره مهلت راکا چې زه توبه وباسم او نور ټول ژوند ستا په لاره کې او تبلیغ کې ولګوم. دا مې الله تعالی سره لوز وکړو. نو الله تعالی زما دام دعا قبوله کړله او زه چې د هغه نه راووتم د هسپتال نه، بس وروره ما فلم لاین پرېښو، ګیره مې پرېښوه، مونځونه مې شروع کړو، تبلیغ مې شروع کړو. خلکو به راپورې خندل، وایي دا ظالمه دا ژوند به څنګه تېری، دا فلمونه دې پرېښودل، سټیجونه دې پرېښودل، خورې به څنګه، کمرې کرایه به چېرته نه ورکې، دا ژوند به څنګه تېری. نو ما به هغې ته ویلې چې ما دا هر څه د الله دپاره پرېښي دي، نو الله به ما یوازې نه پرېږدي. نو هماغه خبره وشوه چې نن 23 کاله وشو وروره، غیبي مدد راځي، دوستان یاران زما ډېر عزت هم کوي، احترام هم کوي او ما سره تعاون هم کوي او فلم لاین نه ډېر ښه ژوند دی، ډېر سکون دی. اول به مونږ ملکونو کې ګرځېدو، هوایي جهازونو کې، هوټلو کې، دا خو ذهني سکون به نه و، چین به نه و. او قسم په خدای چې دې دین طرف ته راغلي وو او الله رسول سره هم دوستي شروع کړې ده، نو دومره چین دی، دومره سکون دی چې زه تا ته ویلی نه شم چې دین کې او د الله رسول په محبت کې ډېر چین دی، ډېر سکون دی. او زه ټولو خلکو ته دا هم وایم چې د مور خدمت کوئ. ما آخري 2 کاله پېښور کې تېر کړي دي، زړه مې نه لګېدو پېښور کې، خو ما هلې ته تر څو مې مور ژوندی نو زه به د مور خدمت کوم. ما د مور ډېر خدمت کولو، ګنده د جامې مامې به ما خپله وینځلې، هر څه به ما خدمت کولو. ستاسو مور تاسو په دې شکل دې شکل کې ولیدلم، پلار نیم لیدلی خو مور مو کله بیا مور 2001 کې وفات شوې او 1998 کې زما زندگی الله تعالی 3 کاله د هغې ارمان خدای پاک هغه ارمان پوره کړو، ډېره خوشحاله تلې ده رانه. خو زمونږ یو مولانا صاحب دی، الله دې ډېر درجې ورکړي، مولانا طارق جمیل صاحب، د هغه بیانونه به ما اورېدل، نو هغه بیانونو په ما باندې دومره اثر کړی دی چې زه تا ته ویلی نه شم. باقي د الله تعالی په ما باندې ډېر رحم وکړو، ډېر فضل وکړو چې زه دې ګنده دنیا نه، فلمي دنیا نه زه دین ته راغلم. زما 23 کاله وشو، ټول لاهور کې ګرځم، لوډ سپیکر باندې م تبلیغ کوم. زما پښتنو وروڼو، دا دنیا فانی ده، دا دنیا مسافرخانه ده، اصلي ژوند د آخرت ژوند دی. زما خویندو، زما وروڼو، موږ په میدان جنګ کې هم معاف نه دی. الله چې د چا هدایت نصیب کړي نو هغه دا شان وي لکه څنګه چې نن وخت کې د پښتو فلمونو مشهور کامیډین بشیر جعفري صاحب چې کله په فلم کې و نو امید ډېر لوی نوم ګټلی و. مشهور کامیډین، مشهور مزاحیه اداکار چې نن د الله په لار کې شپه ورځ وخت تېروي په لاهور کې په یو ورکوټې غوندې کمره کې ژوند تېروي
او چې کله ورته دغه بشارت شوی دی چې هر څه په دین کې دي نو فلم او دا ټول سیزونه پرېښي دي او د تبلیغ لارې ته راوتلی دی. په موټرسایکل مې یو بورډ لګولي هلته هم تبلیغ کوم او بس لګیا یم او باقي دا دی چې تاسو پېښور کې هم کړی دی؟ پېښور کې ما 2 کاله کړی دی. ما سې کړي وي د سلیماګانو مخکې د تاسو او ټول بازار کې څخانه اخوا دېخوا به ګرځېدم. نو څوک داسې د فلم دنیا نه د تبلیغ د الله د لارې ته تاسو وجه باندې راغل؟ ما چې کوم وخت دا فلم لین پرېښودو که نه نو ما کوشش دا و چې زما 3-4 ډېر خواږه دوستان وو، ډېر قریبي دوستان وو. آکې بدر منیر و، لیاقت میجر و، ډایرکټر ممتاز علی خان و، تحسین خان کیمرامین و، او داسې یو 2-3 کسان نور وو. دا جنید جمشید دی اول او سندرغاړی و، او عابد بټ و یو اداکار هغه. بس ما کوشش شروع کو. ما 2 کاله کوشش کې لیاقت میجر راوستو. هغه به ما ته لږ صبر وکړه، پلانکې فلم پاتې دی، پلانکې فلم پاتې دی، لږ صبر وکړه. دا زه ورپسې لګیا وم. الله پاک هغه راواړولو. داسې 4-5 کاله ما محنت وکړو ممتاز علی خان باندې، هغه هم خدای پاک راواړولو. بدر منیر له زما ډېر کوشش شو. ما بدر صاحب ته ویلې مالې ګوره بوډا شوې، ډېر شهرت او ډېر دولت دې وګټلو او آخرت غم کوه او د تبلیغ ته راشه، ته به چې ما سره چېرته ځې نه دنیا ستا کتوله به راځي، ټول خلک به تبلیغ ته راشي. بس د هغه په نصیب کې نه و. هغه به ما ته ویلي چې کور والا ما نه پرېږدي او کور والا ما نه پرېږدي. نو یو ورځ غوسه شوم، ما ویلې دا قیامت پر ورځ به د کور والا نه بچ کوي، الله رسول به دې بچ کوي. خو بس هغه ما ته ویلي چې دا دعا کوه الله مالک دی هغه دی کې فالجو والو هغه غریب وفات شو. لیاقت میجر شو، ممتاز علی خان شو، عابد بٹ شو، جنید جمشید شو. دا هم تاسو راوستي؟ دا اصل کې جنید جمشید سره زیات محنت کړی دی مولانا طارق جمیل صاحب او سعید انور کرکټر نو، سعید انور هغه دا ډېر محنت وکړو. زمونږ په کرکټ ټیم کې یو یوسف یوحنا عیسائی و. نو یو ورځ ما امامت کولو، امامت مې کولو نو ما زړه کې خیال راغلی و چې سعید انور راغلی دی، شهید افریدیم راغلی دی، دلته څه فنکشن دی. نو د سعید انور ته به زه وایم چې بی دا یو عیسائی الګ دی، دا خو مسلمان کا. زړه کې مې راغه چې امامت مې وکړو، سلام مې وګرځولو چې داسې راتاو شم، دعا مې غوښته نو ما ته شاته سعید انور ناست. ما له وګوره بس چې څنګه پاسېدم ما سعید صاحب سره دعا سلام وکړل. ما چې یو ضروري خبره ده تا سره. وایي څه خبره ده؟ ما اول خو ځو که نه لږ هلته کینو او شاید افریدی راوغواړه. تاسې پېژندئ؟ دا پښتون ورور دی. نو هغه یو څوک راولېږلو، شاید افریدي راغی. کاکا السلام علیکم. وعلیکم سلام. ملاو شو را سره گپ شپ یې ولګولو. د هغه پلار ډېر ښه سړی و. نو بس سعید انور ته مې ویلې داسې چل دی چې ستا په کرکټ ټیم کې یو عیسائی الګ دی یوسف یوحنا، دا خو مسلمان کا. و یاره دا خبره خو دې ډېره اعلی خبره وکړله او زه به انشاءالله کوشش کوم. نو دی کې 8 کاله هغه کوشش وکړو او هغه مسلمان شو. د هغه ورور هم مسلمان شو، د هغې هر څه ټول مسلمانان شو. او داسې جنید جمشید چې سټارټ کې هغه شو، طارق جمیل صاحب ورته هغه وکړو، د ده وړه وړه ګیره ساتلې وه، فیشني ګیره وه. نو ما جنید جمشید ته ویلې مالې ګوره دا فیشني ګیره پرېږده، ګیره لږه لویه کا او صحیح تبلیغ شه، صحیح اسلام ته راشه. نو بس تا د الله تعالی فضل په چا باندې فضل وشي که نه. بېشکه. نو بس دا جعفري صاحب تاسو خو ډېر لوی کار وکړو، الله دې قبول کړي. دا لاور کې تاسو دا کمره چې دا کومه کې چې اوسېږئ دې علاقې ته کوم علاقه وایي؟ دا ملتان روډ او خالق نالا. خانک لالا. کالک کالک. ها. کھیلف کھاڑ. کالک.
کھاڑک ها نالا مرغوز 80 فٹ مرغوزار روڈ 80 فٹ مرغزار روڈ او سمنزار کالونی دا مالا دا سمنزار کالونی دا کمره چې تاسو د دې کمره کې ما 15 کاله وشو 15 کاله 15 د دې کرایه او دا تاسو د خرڅ خوراک او د دا اخراجات ما تا ته ویلي کنه چې ته الله پوره کوي. ارسب چې الله دا پر ارسب پرې دی نو الله تعالی خو بیا تا आवाज نه پری دی کنه. د فلم دا اوس چې کوم باقي خلک دي د سره رابطه کوي څوک راځي تپوس کوي یا تاسو داسې چل دی چې ټول تښتېدلي دي فلمونه ختم دي سینماګانې ختم دي سټیج شوګانې ختم دي څوک بوډاګان شو څوک مړه شو څوک لاړ تتر بتر شو ټول هر څه ختم شوي. نعمت صاحب سره نعمت رابطه سره دی غریب کله کله ورځمه غریب بیمار دی سترګو نظر هغه غریب نظر کم زمام نظر دغه د ګړبړ شوی دی او بس عمرونه دي کنه. نعمت سره دی زما تقریبا عمر دی ما نه 2 کاله کشر وای ادم د ډېرې مودې دی او د هغه زندګي چې دی نو هم بیا تبلیغ ته راغلی دی تبلیغ ته راغلی دی هغه کور سره جوګ جومات دی وروره اول چې بیمار نو ټول 24 غنټې به جومات کې او جومات جاړو به ورکولو صفایانې به کولو چې کله به زه وتلمه دی به جومات کې به وروره مونځ به کولو ګیره م ساتلی ده او تبلیغ کې م راغلی دی او ډېر الله پې فضل کړی خو خدای پاک دې ورته آخرت ښه کړي او زمونږ دا محنت دې خدای قبول کړي او الله تعالی ستاسو باندې رحم وکړي په دوستانو باندې ټول مسلمانانو باندې زه دعا کوم چې الله ټول په ښه لاره باندې راوله ولې چې دا فاني دنیا ده دا صدارتونه دا وزارتونه دا محلونه دا پلازې دا دولت دا شهرت هر څه به دلته پاتې شي تش لاس به ځې عملونه به دې پکارېږي عمل د لارې مل دی چې ښه عملونه به دې وي نو جنت ته به ځې او که بد عملونه یې نو وروره د دوزخ ډېر سخت عذابونه دي. زه چې کله کله سهار ټایم کې تلاوت ترجمه په ټي وي باندې تلاوت ترجمه لګي زه دومره جاړم یا الله یو طرف ته د دوزخ دومره لوی عذابونه دي او بل طرف ته دا ټول مسلمانان بدعمله دي. د پنجاب کې 90-95% خلک چې دي دا مونځ نه کوي او زما ټول محنت په مونځ باندې دی. د شپه ورځ به ما لاهور مارکیټونو کې بازارونو کې گلی محلو کې ټول به ما نماز قائم کرو په دې ګوره جی مونځ د مؤمن دپاره معراج دی د الله سره ملاقات دی. ګوره بختور وي هغه څوک چې پنځه وخته الله سره ملاقات کیږي. مونځ په میدان جنگ کې هم معاف نه دی او د قیامت په ورځ په میدان حشر کې ټول نه ډومبی تپوس به د مونځ کېږي او څوک چې مونځ نه کوي هغې ته زه خواست کوم چې الله ومنئ رسول ومنئ مونځ شروع کوي دا مهنګۍ به هم ختمه شي دا عذابونه به هم ختم شي دا بیماریان به هم ختم شي ولې چې الله تعالی په قرآن پاک کې لوس کړی دی چې کم مسلمان 15 وخته اخلاص سره مونځ کوي زه به هغه باندې غریبي نه راولم تنګي به نه د رزق تنګي به نه راولم. نو افسوس دا دی چې دا مهنګۍ دا مونږ جاړو مهنګۍ کله مونږ دام سوچ وکړو چې مونږ مونځ نه کوو الله رسول خبره نه منو نو مهنګۍ به څنګه ختمېږي. دا خو مونځ مونږ شروع کړو توبه وباسو ښه کارونه شروع کړو د الله رسول اطاعت وکړو الله رسول خبره ومنو او آخرت غم وکړو دا هر څه به ختم شي هر څه مصیبتونه دا مهنګۍ به ختم شي. ډېره مننه جعفري صاحب خوشحال شوم الله دې وکړي چې اول به زه خپل ځان یاد کړم په ما او بیا را سره په نورو مسلمانانو خصوصا په پښتنو باندې چې مونږه باقي زندگی چې دی نو دا د الله د راضي کولو هر څوک چې خپل روزګار کوي نو په هغې کې دی مونځ 15 وخته پکار دی الله به پکې خیر او برکت هم شي. او بیا ملګرو د تبلیغ دا داسې لار ده چې په دې کې که نور اسم نی او سړی له یو 3 ورځې م لاړ شي او د دې نیکانو ښو خلکو سره تېرې کړي نو د مونځ سبق زده کړي په مانځه کې فرایض زده کړي د احکاماتو نه خبر شي مونځ په صحیح طریقه رکوع څنګه سجده څنګه قاعده څنګه سبق مونږ ډېرو خلکو له په صحیح معنو کې مونځ نه ورځي. نو که کله کم خلک دې لارې ته د الله لارې ته ووتلو بیا داسې بزرګانو سره لاړل یو 40 ورځې چې ولګولې نو د هغه
زندگی الله بدلی. نو جعفری صاحب یو دعا دعا دا ده یو خبره رانه هېره شوې وه میاشت دوه میاشتې مخکې تهجد کې به ما جړل او لاسونه به مې اوچتول او د طالبانو دپاره به ما دعا غوښتله چې یا الله د طالبانو ته بری ورکا او افغانستان کې اسلامي نظام قائم کا او طالبان اسلامی نظام افغانستان کې قائم شي نو بیا انشاءالله رو رو پاکستان کې به اسلامي نظام قائم الله دې راولي. نو ما دعا کوم زه دا دعا کوم چې افغانستان کې اسلامي نظام راشي ټول اسلامي نړۍ کې د خدای پاک ټول د خدای ولې چې 58 ملکونه دي د مسلمانانو اوسه پورې یو ملک مکمل اسلامي نظام نشته دی. الان کې ډېر اساني ده پکې ډېر زمونږ ډېر ښکلی دین دی. دعا کوم چې خدای پاک دې د اسلامي نظام قائم بس دعا مونږ ته مو کوي او الله تعالی دې ملګری راغلی طاهر خان خلیل صاحب دې دلته په لاهور کې واړه بچي دي الله دې ورته نیک عمل لوي کړي. امين امين. خدای دې تاسو دا خصوصي دعوات او کوي چې ما الله پاک قبول کړي استاد دې لارې ته خدای پاک راولي. زه خو دغه دې ګرځم استاد په تاسو چونکې خدمت کړې دې چې خلکو ته پته ولګي نو صرف خبرې اترې دي چا چې زمون خبرې واورېدې که نه زما دعا ده چې الله تعالی په نیک لاره باندې دې ولګوي په مونځ باندې ولګوي او د مور پلار خدمت ډېر ضرور دی. مور خدمت چې چا کړی دی د هغه دا دنیا هم روښانه ده او آخرت هم روښانه ده دواړه جان اخیسته دي او الله تعالی دې په تا رحم وکړي په ما رحم وکړي په ده رحم وکړي او په ټول امت باندې ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي او الله تعالی دې موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ د اسلام په لاره صحیح معنو کې اسلام په لاره آمین. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه اجمعین یا رحمت للعالمین یا رب العالمین. خدای دې دا ستاسو نیکی قبول کړي.